د افغانستان نه به خلک پاسېدل په ټیک ټاک باندې کوزي پښتونخوا خلکو ته وی چې تاسو افغانان یې د کوزي پښتونخوا خلکو به نه منګ نو په دې باندې په جګړه شو تاسو دسه تاسو هغه سه تاسو دسه نو د دوانو طرف ته چې کوم منافقینو په کوزي پښتونخوا کې په افغانستان کې داغي بازار ګرم داغي د نفرت بازار ګرم او بس لایوونو ته خلک کې ناستلو دا زمونږ جنرال دی او دا زمونږ مبارز دی او کوزه پښتونخوا کې دا زمونږ پلانکی دی دا زمونږ ډیګری دی بازار د دې خلکو دوانو طرفونو ته د کوزه پښتونخوا د منافق او د افغانستان د منافق د دې بازار په ټیک ټاک باندې ډیر زیات ګرم چې د افغانستان کس په کوزه پښتونخوا ته کنزو سپکی بده ردی ویل نو د اغزي ځوانانو ولس په وته چکچکی وخله چې دا زمونږ نر سړی دی وګوره ګل خان بي عزت کو چې دې طرف نه زمونږ کوزي پښتونخوا نه به سړی پاسېدو په افغانستان به خبرې کولې نو دې طرف ته به خلکو چکچکی والے او محب وطن پاکستانی او مونږ اټم بم لرو مونږ ټرت لرو پرت لرو نو د نفرتونو بازار چې دوره ګرم او پاغي کې زما انټریو شو سوشل میډیا ته زپکه رالم چې زپکه رالم نو د دوانو بازار ما خراب کو د دوانو مکمل بازار خراب شو ځکه د افغانستان چې د نفرت پاله سړی بازار په دې ګرم او چې هغه به تاسو افغان یو مونږ به نو ما وته ویل زه افغان یم اوس وایا چې ما وته کلو ویل زه افغان یم دا می تاریخ ته دا می مشران دي زه یم افغان اوس به افغانستان کې خبرې کوم نو هغه نفرت پاله سړی بازار ختمېدو د وجه هغه د خپل ټول دریز نه وغورځېدو چې نن ته افغان نه ګوري ځکه داغه بازار په خراب شو کنه چې کوم سړی بازار په دې ګرمو چې زه افغانیت موزه ګل خانان راکاګم یو ګل خان زما غون تر پاسې دوه وې زه افغان مزه چې اوس میدان د سره غس کو اقا سړی بازار و تختېدو خراب شو اوس وینه نه ته افغان نه ته پاکستانی بیا د کوزي پښتونخوا نه خلکو چې ویل به نه مونږ پاکستانیانو مونږ افغانان نو اغیلم زرا پاسې د ما وته دلایل ورکړل ویډیوګانې مې وته وکړې چې دا واله په پاکستان کې اې د افغاني صوبې د ورده په دې سوشل میډیا باندې اول نزل دا خبره ما میدان ته روبېستله چې دا پټوه د مشرانو د هر چا نه پټوه چې پاکستان د نوم مطلب څه دی دلایل مې ورکړل ثبوت مې ورکړل بیا مې وخت ورکو د کوزي پښتونخوا خلکو له چې کڅوک تکړه د کی وی را پاسه او دا دلایل رد کې تر اوسه پورې زماغه ویډیوګانې پرتی دي د کوزي پښتونخوا نه یو نر سړی پانه سه دوه چې غوي دا دلایل غلط دي او مونږ افغانان نو دې طرف ته چې نفرت بازار کوزي پښتونخوا کې چې مونږ پاکستانیان او افغانان نمک حرام دي افغانان داسې داغي بازارم کې ناستو د افغانستان طرف ته چې نفرت پالو دغه بازار په دې ګرم و چې زب ګل خانان راکاګم او تاسو به مونږ په زور افغانان کو دغه بازارم کې ناستو دوانو طرفونو ته د نفرت بازارونه چې دی په چې ګرمو هغه مکمل ختم شول وس د نفرت پالو او د قام د ملت دښمنانو سره چې جواب نو د یو ځوان کم چې د دوانو ترمنځ اوس ولاړ دی هغه طرف ته مزه برید کوم دی طرف ته برید کوم او جوابونه چا سره نشته نه غي سره شته په لر کې شته نه په بر کې شته یو تر نن پورې موږ ته چا جوابونه را نکړل نو بیا هغه نه پس آسان کار دا دی چې را پاسېګو تورونو نفرتونو ولګو دا د ایسا ایجنټ دی نو بیا یو شی به تاسو نوټیس کړی یو خبره ته کومه هغه خلک کوم چې د یو بل نه به سخت نفرت کولو بازار به ګرم کړو په افغانستان کې په پښتونخوا کې هغه خلک یو ځای شول اوس د یو بل لایوونو کې کینی جنرالان کینی زمونږ طرف ته کسان نفرت پاله چې افغان ته ټول مرکنزلي کې کنزا کړی دي هغه اوس یو بل سره لایوونو کې کیناستي دي دونه تیوار پر خطا دي دونه وار پر خطا دي د غټو غټو مبارزینو د تکړه تکړه خلکونه چې داوی به کول مخ کرونه داسې کړی دي مخ کر ورمت کړی دي او دی خو به داوی کولی ما سره ټمبم دی ما سره دادی ما سره دادی د دوانو نو وار پر دوره خطا کو چې اوس یو بل سره زید یو بل لایوونه کې کینی او مشورې کوي چې د حمزه چې دی جنرال صاحب دات به عزت کا او وته حمزه د کوزي پښتونخوا نه خلک معلومات ورکړي حمزه دلته وسیدو حمزه دلته وسیدو دوه ازلی دښمنان اوس یو بل سره شول چې دغه بازار واپس ګرم شي